یو الک نوی واده کړی و دا یو ډېر لوی محدث تیر شوی دی ابو زرعه ورته وایي دا 3 کسان دي ابو زرعه ډېر لوی محدث و د الک به سره کېناستېده او سبق به یې وی حدیث به یې زده کول نو د الک نوی واده وکړو نو دی به ناوخته ته کور ته نو ښځه به ورسره روانه وه چې تا ته زه ویښه ناست یم دروازه بندېرول غواړي دروازه بندول غواړي نو په وخت راځه کور ته چې زه دا کټ پوزې درته برابروم او دا ور زنځیروم تا ته تر کومې پورې ویښه به ناست یم یاره جي استاد جي سبق ویم کن یو ورځ دا هلک لږ لیټ راغی چې لیټ راغی نو ښځه ورته غوسه وه خو هسې هم خفه وه چې دا لیټ دی نن راغی نو ډېره زیاته غوسه وه ته دومره ناوخته راځي او لیټ راځي او تا ته استاد څه ښیي تا ته د ښځې حق نه ښیي تا ته د بچو حق نه ښیي دین درته نه ښیي عمل نه کوې هسې لګې یاره ښځې زما ډېر قابل استاد دی د حدیثو ډېر لوی پوه استاد دی او هغه نه څه علم زده کوم د خدای نیکبختي خیر دی کله وختي او کله ناوخته خو ښځه غوسه وه بعضې وخت کې ښځه هم تیزي وکړي نو چې ښځه تیزي وکړي او سړی هم تیزي وکړي نو بس داسې ده لکه چې په اور د تیل ور واچول د ښځې د خاوند قانون به دی چې که ښځه کله تیزي وکړي انسان دی غوسه ښځې له ورځي نو سړی دې غلی شي دې ورته ځان نه رابرغی او که کله سړی غوسه وکړي او تیزي وکړي نو ښځې له نه دي پکار چې ځان ورته رابرغ کړي ادې لږه نرمي کوي بس هغې به ټول عمر غوسه کوله د سړي له هم غوسه ورونه دې مو ته غوسه شو چې غوسه شو ښځه نور هم غوسه شو ستا استاد په څه پوهېږي چې ته وایې زما استاد دی او د حدیث استاد دی هغه جاهل دی هغه په څه پوهېږي چې دی ووایې بس سړی غوسه شو وی ښه که زما استاد ته 1,00,000 حدیث د پیغمبر علیه السلام نه یاد نو ته په ما په 3 طلاقو طلاقې بس چې دی ووایي نو بس ښځه خو دې وخت کې سړه شي که هسې خو نه سړېږي او طلاق خطرناک شي د دې نه به ګورې ځان ساتئ خبرې بنده و خیر دی غصه کوه خو طلاقونه به ځان ساتئ د ښځې ژوند هم تباه کړي او د سړي ژوند هم تباه کړي وی که زما استاد له 1,00,000 حدیث نه یاد که نه حافظ په یاد و یاد ترې په ما په 3 طلاقو طلاقې خو چې دی اورېدل به د ښځې غصه لاړه دا د سړیه څه ووایي نه نو بس هر وخت هم لګیا ناوخته وختي ناوخته وختي نن دې زما استاد پورې نخرې وکړې خنداګانې دې وکړې بس سړی هم سوچ وکړو چې خدای دا مې د خولې نه څه ووته هسې به مې غصه کړې وه ډب به مې ایستی و دا خو واقعي که زما استاد ته 1,00,000 حدیث نه یاد نو ښځه طلاقه رو 3 طلاقه دي دا بچي به څه کوي دا څه په غم واړېدم شپه په غریبانانو په دواړو په سخته تېره شوه ښځه ورته دې مسلې سره څه کوي بس وی مسله خو اسانه ده که زما استاد ته 1,00,000 حدیث یاد ته نه طلاقه او که 1,00,000 حدیث ورته نه یاد یو هم ورته کمي ته طلاقه 1,00,000 حدیث آسان کار دی ټول قرآن شریف تقریبا 6.5 آیتونه دي او حدیث ته قرآن د آیت نو اکثر اوږدي بعضې دومره دي نه لنډې وي خو اکثر د دې نه اوږدي ځکه حدیث خو د قرآن شرحه ده او شرحه اوږدی نو ته حساب لګوه چې 6.5 آیت یو قرآن دی نو 1,00,000 حدیثونه به څومره کتابونه جوړېږي چې سار شو لاړ خپه دلګیر حضرت ابو زرعه ابو زرعه ته ځان لکه صاحب یو وخت تپوس ته نه تا ته څومره حدیث یاد دي وی زما په حدیثو کې د څه غرض دی وی صاحب ما ته جنجال جوړ دی ښځه را سره په جګړه شو ستا متعلق سپکه ووی او چې دا په څه پوهېږي بس ما له غوسه راله مې که زما استاد ستا ابو زرعه ته 1,00,000 حدیث نه یاد نو ترې په ما په 3 طلاقو طلاقې اوس راته ووایه چې 1,00,000 دې یاد دي او که نه که نه یاد خو ښځه لاړه والوته او که یادي نو نه به الوځي امام ابو زرعه ورته وخندل وی خندل وی ښځه نه را طلاقه ښه ښځه نه را طلاقه ځه خپلې ښځې سره ناسته ولاړه کوه وی نه پوی مې کا وی ما ته د حضور پاک 9,00,000 حدیث یاد دي دې ته څه مرفوع وی او څه ورته موقوف وی او څه ورته مقطوع وی په دې نورو آثارو یا د حدیثو اطلاق طالبان پې پوهېږي او دا تا چې 1,00,000 وې دا 1,00,000 خو داسې ما ته یاد دي لکه تا ته چې سورت فاتحه یاده ده
چې څنګه تا ته سورت فاتحه یاد را دقه سره راته یاد دی وای خواري کړې ده اوس کنه نه کړې زمونږ امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي وی ما چې دا کتاب یاد لیکلی دی دا ما د 3 لکو احادیثو نه چاڼ کړی دی وی ما ته 3 لک حدیث ته رسول الله مبارک یاد دی 1 لک صحیح او 2 لک غیر صحیح امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تا 4 لک حدیث ته پیغمبر علیه السلام یادو 4 لک دا خواره کړی دی کدی علماء دی مولیانو خواره نه وی کړی والله کدا دین مونږ ته رسیدلې دی مهنت وکړه دوی خواري وکړه صحابه د پیغمبر مبارک نه زده کړل تابعینو د صحابه نه زده کړل د هغې شاګردانو هغې نه زده کړل او تر اوسه پورې اوس خو د یادو سیسټم ختم دی خو الحمدلله د علماو سره په کتابونو کې احادیث محفوظ پراته دي دا طالبان په پیږي ضبط 2 قسمه دي کتابتن او صدرن کله چې غواړي کوم حدیث هغې به د یادو نه او چې کله څوک یو حدیث غواړي الحمدلله زموږ عالم ورته د کتاب نه فټ فټ رسي شي چې ها دا حدیث د پیغمبر مبارک دا خواره علماء کړی دي زما قسم دی په مونږ د علماء ډیر زیات احسانات دي ډوډۍ چې چا درکړه د هغه دومره احسان در باندې نشته لکه د دین یو مسله چې درته وښولو د هغه څونه لوی احسان دی یو جوړه جامې درله چا درکړې دومره احسان یې در باندې نشته لکه چې تا ته د مونځ یو مسله وښوله د زکات یو مسله درته وښوله د روجې یو مسله درته وښوله او عقیده درته وښوله حرام او حلال درته وښول زما قسم دی چې د هغه در باندې څومره احسان دی دومره د دنیادار احسان در باندې نشته علم د الله د طرف نه یو ډیر لوی نعمت دی لږ نه ډیر لوی او تر مرګه پورې علماء خدمت کړی دی زموږ امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام صاحب مشر شاګرد دی یو سړی تپوس ته راغی او دی بیمارو ناجوړو ګوره د ناجوړتیا په وخت کې تپوس کوي د هغه میلمنه یاره وی دا شیطانان چې خلک ولي تاسو شیطان ورته وایي اصل کې دا جمره ده جمرات ورته وایي حاجیان چې لاړ شي الله یې تاسو بوځي نو په لومبۍ ورځ باندې یو شیطان ولي یو جمره غټ شیطان ورته وایي او په دویم او په درېیم ورځ درې واړی ولي لاول ارکوټې ویني بیا منځني ولي او بیا اخیري غټ ولي نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه د هغه میلمنه تپوس وکړو وی په دې مې پوهې که چې دا جمرات او شیطانان به سړی پیاده ولي پیاده به ولځي او که په سورلی به ځي ولي به کم یو بهتر دی میلمه ورته ویل صاحب ما ته خو پته نه لګي زه خو نیم خبر نو امام ابو یوسف سوچ وکړه وی مسله راته یاده شوه وی په لومبۍ ورځ باندې چې کله ولي د اختر په لومبۍ ورځ نو په سورلی دی وله لاړ شي او په دویم او درېیمه ورځ چې ولي نو پیاده دی وله لاړ شي نو هغه هلک ورته وي صاحب د دې دلیل څه دی امام ابو یوسف ورته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر په لومبۍ ورځ چې شیطان ایشتی دی نو په سورلی وله تللی دی معلومیږي دا چې دا لومبۍ له په سورلی تلل افضل او غوره دی او د اختر په دویم او په درېیمه ورځ چې شیطان ویشته دی نو پیاده وله تللی دی نو معلومیږي دا چې دا په دویم او درېیمه ورځ پیاده ویشتل بهتر دی مسئله وښوله او شاګرد ته بار راووته او چې څنګه بار شاګرد راووته نو جړا شوه نو شکی شو ځکه ابو یوسف خو کټ کې پروت او غریب ډیر بېکوره نو شکی شو دا شاګرد نو واپس ورتاو شو نو تپوس یې وکړه دا جړا د څه ده وی ستا وتو سره امام ابو یوسف وفات شو اخیری خبره د خولې نه چې وباسي د دین مسله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د سار منځ کو
او عموما به د سار په مانځه کې سورۃ یوسف وي او چې سورۃ یوسف کې باندې آیت لره ورسید انما اشکو بثی وحزنی الی الله دا د یعقوب علیہ السلام چې کله زوی ته لاړ او بچو ته بوت نو جړل به وی خدای نو زما غم ز تا تخکار کوم او زما دا لوی ټینشن او پریشانی الله ز تا تخکار کوم نو بل څوک زما غم خو نه چلر کولی جړل به نو چې دا آیت به کلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مانځ کې وی نو صحابه وی مونږ به سلګې پر وستنو سپونو کې اورېدلې وی چې مونږ څنګه شروع کو یو سو آیتونه اوه نو چاړو وو د شاتم ابو لؤلؤ دا حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام او لوارو نو چاړې جوړ کړي او خې دو مخیده تیر کړي وا او د زهر په بو کې بیا والي وا اوس په نه وبور کوي د زهر به ور کړي وي چې دې ته جوړ نشي شاته ولاړو چې څنګه قرات شروع په د مانځ کې وو خلکو منډې کړې چې سړی امیر المؤمنین وو دا څه شو نو هغه سره دوه مخې چاړه و یو به داسې و بل به داسې و څوارلس کسان مړه شو غریبانه اخره کې یو صحابي وي چې دی خدا سي نه نیول کېږي نو هغه سره یو کوټو کوټې په د پاسه ورغورځا نو په هغه کوټ کې سر او سترګې او لاسونه بند شو نو ګرفتار یې کړ حضرت عمر سے په هغه وخت کې څه چل کوي وینې ته روانې دي ځکه د شانه لګېدلې او چاړه ته په خېټه دی بل طرف ته راوتې وه حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د مټه ونیوه او د ځان په ځای ودرو صرف دا لومبي سپونه پیشو رستو سپونو کې اړو چاته پته مو نه لګېدله چې څه دي رستو سپونو والا وایي دومره پیشو چې د عمر اواز بدل و د بل اواز شروع شو فورا بل سړی ځان په ځای کړ پرېوت غریب عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مونځ مختصر کړ سلام یې وګرځاو دې غریب یې کور ته یوړو الله اکبر چې کور ته یوړو نو لومبې تپوس یې دا وکړ وی مونځ مکمل شو که نه مونځ دونه اهم شی دی مونځ مکمل شو که نه وی یو صاحب مونځ مکمل شو پورا وی پورا مکمل شو